برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت او افغان انویسټ شرکت ترمنځ د شبرغان دښتې الوان 500 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي د پاتې چارو او دښتې الوان سبسټیشن پراختیا پروژو د بشپړولو په اړه د پانګونې موافقتنامه لاسلیک شوه. توربین چهارم فابریکه تولید برق نغلو بعد از ترمیم اساسی دوباره فعال و با هماهنگی مرکز کنترل انرژی برق با سیستم عمومی وصل شد. افغانستان په روان یعنی 2023م کال کې د یو شمېر نورو غیر آسیایي هیوادونو په ګډون د آسیا په کچه د کورنۍ برېښنا یعنی سولري، ګازي او حرارتي برېښنا پروژو په جوړ شوي نندارتون کې د برېښنا دوه پروژو په لرلو سره چې یوه یې ګازي او بله یې سولري ده د 2023م کال لپاره د آسیا انرژي بنسټ نړیواله جایزه ترلاسه کړه. در ادامه روند توسعه شبکه برق این بار نیز یک مرکز علوم دینی به نام فلاح در پنجشیر همزمان با نصب یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 150 کیلوولت آمپر از انرژی برق مستفید شد.